دوستانو دا یو ډیره عجیبه او انټرسټینګ کهانی ده. په دې کهانی کې به موږ وینو چې په یو ښار کې څه عجیبه آفت خور شوی وي او دلته د روغ رموټ انسانانو نه یکدم عجیبه بلاګانې جوړیږي. ملګرو دا آفت تر دې حده رسېدلی وي چې د دې د لاسه ټول ښار په لړزان کې وي او پولیس هم د دې په روکتام کې اخته وي. نو ملګرو دا انسانان اچانک ولې داسې عجیبه بلاګانو ته بدلیږي؟ د دې پته به موږ ته مخکې کهانۍ کې ولګي. نو دا ویډیو تر اخره لازمي وګورئ ځکه چې دا کهاني ډیره خوندوره ده. خو د دې د شروع کېدو نه مخکې دا ویډیو خامخا لایک کړئ او زموږ دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې په دې ویډیوګانو موږ ډیر زیات مهنت کوو. نو راځئ چې شروع کړو دا خوندوره کهاني. د کهانۍ په شروعات کې موږ څه عجیبه مخلوق وینو چې د سمندر نه د انسانانو دنیا ته راغلی وي او د دې زهریله مخلوق نوم پیراسایټ وي. ولخوا موږ یو سړی وینو چې په خپله کمره کې اوده وي او دغه پیراسایټ د ده په غوږ کې دننه لاړ شي چې دې سره دې چغې وهل شروع کړي او لږ ساعت چغې وهلو نه پس دی غلی شي او دی داسې محسوس کړي لکه چې د خوب لیدو. دې نه پس بل سین کې موږ یو هلک وینو چې د ده نوم سینچي وي چې دی په خپله کمره کې ښه بې غمه پروت وي او ایرفونز یې هم لګولی وي. لږ وخت پس موږ څه ګورو چې یو بل پیراسایټ د سینچي په پوزه کې د ننوتو کوشش کوي. سینچي یکدم راویښ شي او دغه سیز اخوا لړه کړي او بیا دغه پیراسایټ د ده په لاس پورې ونښلي او ناشنا کار دا وي چې دغه سیز د ده په لاس کې ورننوتی وي. دې نه پس د سینچي مور راشي او چې د ده لاس وګوري نو څه هم ورته په نظر رانشي او دا خپل زوی ته وایي چې بچیه دا ستا غلط فهمي ده، ستا په لاس خو هیڅ نشان هم نشته. خو دغه پیراسایټ اصل کې اوس د ده په بدن کې پټ شوی وي او دوی نه وي خبر. اوس بل خوا موږ هغه کس وینو د کوم په غوږ کې چې پیراسایټ ورننوتی و او دغه کس د خپلې ښځې سره خبرې کوي او په خبرو کې د ده مخ ناڅاپه وشلیږي او د ده د مخ نه د یو عجیبه مخلوق شکل جوړ شي او په دې کې د خپلې ښځې سر لوړ تیر کړي. اوس بل خوا سینچي په خپل لاس پسې چاړه راغستې وي چې په دې کې اچانک د ده د لاس نه هم یو عجیبه کریچر جوړ شي چې دا د یو مار په شان ښکاري او د لاس د کټ کولو نه منع کړي او بیا دا کریچر خپل شکل بدل کړي او د سینچي ته وایي چې زه تا ته هیڅ هم نه وایم، زه تا سره دوستي کول غواړم. دې نه پس سینچي دغې له دمې کې نوم کېږدي. ملګرو دې نه اخوا کهاني ډیره عجیبه حیرانونکې ده. اخوا کهانۍ کې څه وشي راځئ دا باقي کهاني زموږ د یو ملګري نه واورو. ویډیو لایک کول مه هېروئ او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د دې نه بعد میکی سینچي یو هوټل طرف ته راغی چې هلته هم پیراسایټ د انسانانو غوښې خوري چې په دې کې سینچي یو کس وویني چې هغه هم د یو خطرناک پیراسایټ وایرس وي چې په دې کې میکی د سینچي او د ځان د بچ کېدو لپاره هغه اثر شد د انسان ووجني او بیا په دې کې خبر راځي چې په کلي کې مرګونه ډېر زیات شوي دي او چاته پته نه لګي چې دا مرګونه څوک کوي. د دې نه بعد سینچي ته یو پولیس راځي او هغه پولیس ورته وایي چې ما سره هم یو پیراسایټ دی او ته داسې کار وکړه چې زموږ ګروپ جوین کا او موږ چاته هیڅ نقصان نه ورکوو. خو میکی دې خبرې ته تیار نه و. په بل ورځ هغه پولیس راځي چې میکی پې پوهه شي چې دې زموږ د ختمولو دپاره راغلی چې په دې کې میکی سینچي دواړه هغه پولیس ډېر په سختۍ مړ کړي. بیا د هغې پولیس د جسم نه هغه پیراسایټ وځي او په یو بل جسم کې دننه ورځي چې هغه جسم د سینچي د مور وي چې په دې کې د سینچي مور هم راشي او میکی سینچي ته وایي چې ستا مور زموږ وجلو پسې راغلی. خو سینچي دا خبره چېرته منله او په دې کې د سینچي د مور سر ورو په کولاګېدو شي او په سینچي حمله وکړي او ډېر زیات یې خراب کړي. بیا په راتلونکي سهار کې موږ ګورو چې سینچي راپاسي او میکی ورته وایي چې ته ډېر زیات زخمي وي خو ما په خپلو سل ستا زخمونه ټیک کړل. خو دا د سینچي لپاره ټیک نه و ځکه چې دې سره د سینچي په جسم کې د میکی ټول سیز دننه شي او سینچي ورو مکمل پیراسایټ جوړېدو ونه شي. د دې نه بعد په سکول کې سینچي ته یو سټوډنټ میلاو شي چې هغه هم پیراسایټ وي او لږ ساعت بعد هغه کس په سکول کې یو سټوډنټ وژني چې په دې وخت کې سینچي خپل دوست خپل ځان سره بچ کړي. خو په دې وخت کې د سکول ټیچر یو بلاست وکړي چې په دې کې د ټیچر غټ مطلب دی خو په اصل کې دا ټیچر هم یو پیراسایټ وي او دې هم دا غوښتل چې دا سټوډنټ ټول ختم شي او په دې کې پولیس هم راشي چې هغه پولیس د دې ښکار جوړ شي. اوس میکی سینچي ته وایي چې هغه خطرناک پیراسایټ د بلډینګ په چت دی چې په دې کې سینچي ته یو بل بلډینګ چت ته وخیږي او هغه خطرناک پیراسایټ په توډه ختم کړي. اوس د دې نه بعد سینچي بیا د ټیچر خواته راشي او د هغې نه د پولیس پته اخلي کم چې پیراسایټ و او ټیچر ورته پته ورکړي د هغې پولیس د کم پولیس پیراسایټ چې د سینچي په مور کې دننه دي. اوس د میکی د خوب وخت وي او سینچي په یوازې د پیراسایټ سره جنګیږي چې په دې کې هغه پیراسایټ ختم کړي
کم چې د مور او د پولیس دننه وي. په دې کې سینشي بیا خپل دوست ته هسپتال ته لاړ شي او هغه ته وایي چې زه به یو پیراسایټ ختموم چې په دې کې څوک د سینشي پکچر واخلي او دا یو جاسوس وي. د دې نه بعد آرمي ته پته لګي چې په کلي کې پیراسایټ د خلکو مرګونه کوي خو دوی ته د پیراسایټ پہچان نه کېدو. بیا دوی د ځان سره یو خطرناک کلر راولي چې هغه ته به د عام انسان او د پیراسایټ پہچان کېدو چې په دې کې یو کس راځي او هغه ورته وایي چې دا عام انسان دی. بیا چې کله د سینشي نمبر راغلو نو دا کس ډیر په سوچ کې لاړ شي او د ته پته ولګي چې سینشي یو پیراسایټ دی خو بیا هم دی وایي چې دا نارمل انسان دی. کله چې سینشي واپس کور ته راتللو نو میګي ورته وایي چې په کمره کې یو خطرناک پیراسایټ دی. کله چې سینشي کمرې ته دننه شي نو هغه پیراسایټ د انسانانو غوښې خوري او بیا دغه پیراسایټ سینشي ویني او بیا د طرف ته راځي خو میګي ته پته لګي او بیا میګي هغه څه ته سم نه کړي. د دې نه بعد موږ د کلي یو میر وینو چې ډېر زیات غلط سړی وي او د پیراسایټ په پی ورکوي او دا سړی د ټیچرې سره هم میلاو وي او بیا ټیچرې ته وایي چې د سینشي ختمول لازمي دي خو ټیچره ورته وایي چې میکي او سینشي دواړه یو دي او که ته سینشي مړ کړې نو زما پیراسایټ میکي به هم مړ شي. د دې په وجه ما په سینشي پسې یو جاسوس هم لګولی دی چې په هغه نظر ساتي. بیا دغه جاسوس سینشي ته میلاو شي نو سینشي ورته وایي چې ما ته پته ده ټیچرې ما پسې لګولې خو د ټولو نه زیات خطرناک پیراسایټ ټیچرې سره دی چې هغه صرف د انسانانو غوښې خوري او موږ دغه کار نه کوو. د دې نه بعد میګي سینشي ته وایي چې په تا د 5 پیراسایټ اټیک کېدو والی دی. بیا یو کس په منډه منډه راځي چې په هغه کې 5 پیراسایټ وي. بیا میګي هغه پیراسایټ مکمل ختم کړي. اوس د دې نه بعد ټیچر خپل کور ته راځي چې ورته یو خط میلاویږي چې په هغه خط کې لیکلي وي چې ستا بچی ما سره دی او ته ما سره میلاو شه. او دا کس په اصل کې هغه جاسوس وي چې د خپل مړي لور بدل د ټیچرې نه اخلي. بیا ټیچر د هغه جاسوس خواته لاړه شي چې په دې کې سینشي هم راشي. د دې نه بعد بیا د آرمي یو اټیک کېدو چې په هغې کې یو کس مکمل ختم کړي خو دغه کس په اصل کې پیراسایټ نه و یو عام انسان و. د دې نه بعد هغه کس راځي چې پکې 5 پیراسایټ وي او بیا آرمي هغه کس شوټ کوي خو هغه باندې ګولۍ بیخي اثر نه کوله. بیا موږ واپس د ټیچرې بچی ګورو چې هغه جاسوس نیولی وي او د لاندې غورځولو په کوشش کې وي چې په دې کې ټیچر ډیره مجبوره کی او خپل پیراسایټ راښکاره کی او دغه کس مکمل ختم کی. د دې نه بعد موږ سینشي او میګي په یو ځنګل کې وینو چې میګي سینشي ته وایي چې ستا ځان ته ډیره خطره ده او تر دې ځای نه وځه. بیا د سینشي لاړ شي او میګي هم په دغه وخت کې د یو خطرناک پیراسایټ ښکار جوړ شي او میګي ختم شي. د دې نه بعد موږ سینشي د یو ملګري په کور کې وینو چې د هغه په لاس کې د میګي یو بله حصه راشي چې سینشي ته پته ولګي چې میګي بیا راغو خو دا ځل میګي ډیر په یو خطرناک حالت کې راغلی وي. په دې کې موږ هغه کس وینو چې پکې 5 پیراسایټ وي او دغه کس په سینشي حمله کوي چې په دې کې میګي هغه کس ته سم نه کړي او مکمل ختم کړي. بیا میګي سینشي ته وایي چې زه اوس ستا په جسم کې اوسېدل نه غواړم او زه ځان په خپله ختموم او میګي خپل ځان ختم کړي. د دې نه بعد سینشي بیا خپل دوست د یو خطرناک کلر سره ویني چې دغه کلر د دوست ختمول غوښتل خو سینشي پې پوهه شي او خپل دوست بچ کړي. نو دوستانو که چېرته تاسو د دې کهاني دویمه برخه هم کتل غواړئ نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې لازمي ولیکئ. موږ به د دې دویم پارټ ستاسو دپاره زر تر زره جوړ کړو. تر د هغې پورې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې د دویمې برخې نوټیفیکیشن د ټول اول تاسو ته میلاو شي. تر هغې دمه د الله په امان.